مایک پمپو او مولا برادر په بین الافغاني مذاکراتو شروع کولو خبرې کړي. رایټرز خبري اداره وایي د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپو دوشنبه په ورځ د افغان طالبانو مشر مولا برادر اخوند سره په ویډیويي کنفرانس کې افغانستان د سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړي. د رایټر د خبر تر مخه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین په ټویټر لیکلي په دغه خبرو اترو کې هغه وسلوالو طالبانو په اړه هم خبرې شوي چې افغان حکومت خوشي کړي او طالبانو یې غوښتنه کوله. د امریکا خارجه وزارت VOA ته په دغه خبر تبصرې کولو ډډه کړې ده. د طالبانو ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي دواړو ډلو د بین الافغاني خبرو اترو په شروع کېدو او د دغه وړاندې د پاتې بندي طالبانو په خوشي کېدو غږېدلي دي. د امریکا د خارجه چارو سکرتر مایک پمپو او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر ترمنځ دا خبرې په داسې وخت کې شوي چې افغان چارواکو ویلي په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا په یو زندان برید پای ته رسېدلی او ټول برید کوونکي وژلي. د دغه برید په نتیجه کې په سلګونو بندیان د زندانه تښتېدلي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې په تښتېدلي بندیانو کې داسې بندیانو چې طالبانو یې د آزادولو غوښتنه کوله. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو کې د بندي طالبانو خوشي کول لوی خنډ دی. بین الافغاني مذاکرات د مارچ په 10مه نیټه ټاکل شوي وو. د فبروري په 29مه نیټه د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ لوزنامه کې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د ویستلو ترڅنګ د افغان حکومت نه د 15,000 طالب بندیانو خوشي کولو غوښتنه شوې وه. دغې په بدل کې په طالبانو 1000 پورې حکومتي بندیان خوشي کول. طالبانو شاوخوا 100,000 حکومتي بندیان خوشي کړي دي او افغان حکومت د امریکایي فشار وروسته 3600 طالب بندیان خوشي کړي. خو افغان اشرف غني د پاتې 400 طالب بندیانو په خوشي کولو کې مقاومت ښودلی او دریځ لري دغه طالبان په خونړي بریدونو کې لاس لري چې پکې یو یې په کال 2018 کې د جرمني په سفارت برید او نور خونړي بریدونو کې شامل دي. د دغه 400 بندي طالبانو پر ځای صدر غني د 500 نورو هغه طالب بندیانو د خوشي کولو ویلي د چا نامې چې د طالبانو لخوا ورکړل شوي نوملړ کې نشته. افغان صدر اشرف غني د دغې لپاره د لوی جرګې د رابللو اعلان هم کړی چې په دغه اړه فیصله وکړي. تمه ده دغه لویه جرګه د روانې میاشتې په اخیره کې راوبلل شي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.